شپږو شپو کې هم ختم کولی شي، په دریو کې هم کولی شي. ښه دا ده چې لږ لږ تلاوت یې خشته ویلي کېږي. د غلا په بجلی باندې پخلی کوي، روجه کېږي که نه؟ روجه کېږي، دا نه چې نه کېږي، خو آرام خوري ده. دا آرام خورۍ نه ځان ساتل پکار دي. بعضې بانګیان د وخت نه مخکې بانګونه وایي. هر چا سره نن سبا ګړی دي. د چا بانک ته مه ګوره، خپلې ګړی ته ګوره، خپل ټیم ته ګوره. او بانک والا لم پکار چې د وخت نه مخکې وروسته بانک نه وایي، په ټیم بانکونه وایي. بانک دلیل نه دی، دلیل ټیم دی. ټیم به پوری. او یو سړی به بانک نه وایي، دی به 10 منټه او په وخت پس بانک وایي، ته بانک ته انتظار کوي. ګړی نن سبا داسې کور نشته چې ګړی پکې نشته، او داسې سړی نشته چې ګړی باندې پوهېږي نه. او نن سبا خو داسې ګړی راوتلي چې په 20-25 روپۍ ګړی کېږي. د دومره لویه خبره نه ده. نو چې د دنیا هغه د ګمراهۍ خردجال ټي وي په 15,000 نو د روجې دپاره په 10 روپۍ ګړی هم ته نشي اخیستی. یعنې چا نه تپوس کوه. بانک دلیل نه دی، دلیل وخت دی. سبا ختل، سبا چې روخېږي بس حقه ټیم دا نقشې نن سبا پار جومات کې لګېدلې دي. سبا ختل او نور پریوتې، دا دلیل دی. سحر بانک کې الصلاة خیر من النوم، دا سړي نه پات شته بالکل خیر دی. د سحر بانک کې الصلاة خیر من النوم خو شته، خو که د سحر په بانک کې زموږ بعضې علماو لیکي، لکه امام محمد صاحب رحمت الله علیه، که یو سړی د مانځه نه مخکې اواز وکړي چې خدای مو بخښه جمعه تیاره ده، نو دا خیر بده نه ده. خلک اکثر ودي نو راپاسي. د زکات په پیسو باندې پول جوړول نه، بالکل نه. زکات به چاله ورکې، غریب له چې هغې مالک وګرځی. نه پې پول جوړولی شي، نه پې لاره جوړولی شي، نه په جومات لګولی شي. یو غریب به د مالک کې. او تراو په ختم کې دا نشي ورکولی. زکات پیسې ګورې د تراو کې چې کم ختم درله امام کوي، هغه له ورنه کې. په اجرت کې به د زکات پیسې نه ورکې، هغه لاسې خیراتي کې پیسې ورکوه. او دا م وری کم حافظ صاحب چې مخکې ختمونه کوي، هغه دا نیت ونه کوي چې ختم دی لکم چې خلک پیسې راکړي. دا به نه کوي. ته د الله د رضا دپاره ختم کوه. د پیسو په تم او په لالچ دی نه قاري حافظ ختم کوي، او نه تاسو داسې کوئ چې دا راولو جوړې جاړې ورسره کوو، څونه پیسې به اخلو څونه به درکوو. نه، دا شی به پکې نه کوئ. او هسې که څوک بیا خیراتي پیسې وله ورکوي نو وردېږي. او قاري صاحب هم دغه نیت نه کوي. لوی اجر او لوی ثواب دی. څوک به څه درکوي، خو 500-600 روپۍ به درکوي که نه، نو په هغې هغه ټوله خواري برباده. داسې مه کوه. نو دغه دی ده. قرض چې چاله څوک ورکړي او کال پې تېر شي، زکات پې شته که نه، داسې صورتحال دی زما چاله قرض پیسې ورکړي دي. نو که دا خوراکي وي، بعضې وخت څوک چاله پیسې بیا نه ورکوي، نو بیا زکات ولې ورکوم؟ او که خوراکي نه او مال یې راکوي، زکات پې زه ورکوم، زما مال. او که راته پته نه لګي چې راکوي که نه راکوي، نو خیر دی، که د شکي مه ورکوه. خو چې کله دا مال دی روځي، نو چې څومره کاله پې تېر شوي دي، نو د هغې ټولو زکات په بیا ورکوي، ځکه مالک یې ته مال ستا دی. یو سړی پیسې نظر کی او د ضرورت په دې جومات د نظر خو مختلف صورتونه دا ته ماته بیا ځان نه وه چې تا په څنګه نظر کړی، منښته دې څنګه کړی ده. که چاته د پیشبني نه مخکې د لوی اودس ماتې پېښ شي او د غسل حاجت پېښ شي، اذان نه پس بالکل د اذان نه پس هم ته لمبلی شي. که یو سړي یا سړی دی که ښځی او هغه ته لوی اودسي پېښه شي، نو د اذان نه پس د سبا د ختو نه پس ملبلی شي، یاره پوزه کې به اوبه بره نه راکاږي، او نه به غرغړه کې، صرف خوله کې به اوبه واچي او پوزې د سر کې به اوبه واچي. ښه دا ده چې کله به ماښام بیا روژه ماته کي، نو پوزه دې بیا پوره ووینځي او غرغړه دې بیا وکړي ماښام، نور لمبلی شي بالکل. په روژه کې عطر بالکل استعمالولی شي، ګرباتی به نه استعمالی، ګورې د هغې هغې لوګې به نه استعمالی. او طالاب کې که یو سړی اودس ماته کوي، هغه شرعي طالاب چې برابري لکه محمد خان جومات کې، نو په هغې کې اودس کولی، چارهدم پکې کولی شي. دې څه مشکلات دي، دعا غواړي الله دې مشکلات پرې. او سپېلني قصدن لوګې راښکل دا روژه خرابوي، او که غیر اختیاري لوګې تېر شي، نو روژه پرې نه خرابېږي. او دا یو دی لیکي چې پېشمني وکړو، نو دا ترخې اوبه هم بیا خولې له راځي، یو 2-3 ګنټې پس، نو دا هله راځي چې مال ډېر وخیږي،
لکه ګزاره کوه نو بیا به ترخې اوبه چارته م خولې له نه راځي ترخې خواله داسې نه راځي ته ګورې نه ترې شل ته چې ګېډۍ ډېرې وکړي نو اکثر یې را واپس کوي بیا څومره ګېډۍ که په قلار قلار ګېډۍ ورکوي نو هغه نه را واپس کوي خو چې ډېرې زیاتې ګېډۍ پکې وردننه کړي نو هغه بیا واپس راغورځوي دا خو مې هسې خوشطبي وکړه در سره خو دا مهرباني ده چې خوراک لږ کم کوئ او که بیا څه ترخې اوبه دله راشي خولې له نو توکی یې هر که تریخ پاتې شي پروا نشته دغه اوبه به تېری ده